سلام، اوس هم د یوې بجې خبرونه. د ننګرهار د 14 ولسوالیو لپاره د طالبانو نومول شوی پوځي مسؤل د څارګر ملي ادارې د کارکوونکو له لوري ووژل شو. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼی زیاتوي دغه کس چې ګل محمد نومېده او په سنګري مشهور و، تېره شپه د سره رود ولسوالۍ په سواتۍ سیمه کې له منځه وړل شوی دی. د نوموړي په وینا په دې ځانګړو عملیاتو کې د یادې ډلې 2 نور غړي هم نیول شوي دي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي څارونکي ادارې یا سیګار وایي د افغانستان د باثباته کولو لپاره د امریکا وروستۍ 18 کلنې هڅې ناکامې وې. دغه بنسټ په خپل یو تازه راپور کې چې 13 ورځ خپور شوی ویلي امریکا له 2000 تر 2018 کال پورې تر سخت فشار لاندې و چې د افغانستان ناامنه ولسوالۍ خوندي کړي او دغې موخې ته د رسیدو لپاره په افغانستان کې ډېرې پیسې ولګولې، په داسې حال کې چې دغه هیواد د دومره پیسو د جذب وړتیاوې نه درلودې. د دغه راپور له مخې په افغانستان کې د امریکا د ډیرو پیسو لګول د اداري فساد د پراختیا لامل شو او ګټه یې یوازې څو سیاسي او قومي مشرانو ته ورسېده. ټاکل شوې سبا د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د نمایندانو د نوملیکنې بهیر پیل شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي هغه کسان چې 25 کلن وي، د افغانستان تابعیت ولري او لږ تر لږه د زر پیژندپاڼو کاپیانې ولري، کولی شي ځان نوماند کړي. د کندهار په شاولیکوټ ولسوالۍ کې د ګوزڼ یوه تازه پیښه 13 ورځ ثبت شوه او ورسره په دغه ولایت کې د ګوزڼ د پیښو شمېر 5 ته لوړ شو. پر ګوزڼ اخته 14 میاشتنۍ ماشومه شکریه نومیږي او د یادې ولسوالۍ د کندلانو سیمې اوسیدونکې ده. په کندهار کې د کتلوي معافیت د پروګرام مشر عبدالشکور نصرت وایي د دغې ماشومې کورنۍ د ګوزڼ ضد واکسین مخالفه وه او تر اوسه یې یو ځل هم د ګوزڼ ضد واکسین نه دی ترلاسه کړی. په هیواد کې تر دې دمه د ګوزڼ 8 پیښې ثبت شوي چې 5 یې په کندهار، 2 یې په کونړ او یوه بله یې په ننګرهار کې ثبت شوې ده. یو 12 کلن ماشوم په ننګرهار کې د سړي تښتونکو له منګولو وژغورل شو. د ننګرهار والي وایي دغه ماشوم چې مدثر نومیږي او د یو صراف زوی دی 14 ورځې مخکې د جلال آباد ښار له 2مې ناحیې سیمې څخه تښتول شوی و چې بالاخره 13 ورځ د پولیسو په ځانګړو عملیاتو کې وژغورل شو. د نوموړي په وینا دغې پیښې په تړاو 15 کسه هم نیول شوي دي. له دې سره سم 2 تنه نور د یو کس د قتل په تور هم نیول شوي او دمګړې ترې پوښتنې روانې دي. او یو ایرانی په فراه کې د نشهیي توکو د لیږد په تور د پولیسو له لوري ونیول شو. کورنیو چارو وزارت وایي دغه کس چې عبدالغفار نومیږي غوښتل نږدې 10 کیلوګرامه کرسټال او تریاک چې د اوبو په بوتلونو کې د ایران د تیلو په یو ټانکر موټر کې ځای پر ځای کړي وو ایران ته ولېږدوي، خو تر هغې مخکې 13 ورځ د ابونصر فراهي په بندر کې نیول شوی دی. ویل کېږي په دې موادو کې څه باندې 29 کیلوګرامه کرسټال او نږدې 1 کیلوګرامې تریاک دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.